سلامونه دوستانو، راشد خان وای ډیر خوشاله سوم چې زموږ لوبډلې بیا اتلولي وګټله او کپ یې ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او نړیوال لیګ سپینر راشد خان په پی اس ایل کې د خپلې لوبډلې لاهور قلندرز لوبډلې په بریا ډیر خوشاله دی او له مینوالو یې مننه کړې ده چې دغه لیګ پر مهال یې ملاتړ کړی دی. راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه په یوه لنډ پیغام کې لیکلی دی: ډیر خوشاله سوم چې زموږ لوبډلې بیا اتلولي وګټله او کپ یې ترلاسه کړ. د ټولو مینوالو د ملاتړ او دعاو څخه مننه. راشد خان په یوه ټویټ کې د لوبې په تړاو لیکلی دی: دا د کرکټ یوه پرجوشه لوبه وه چې موږ یې ګټونکي سوو. د ټولو مینوالو د ملاتړ نه مننه. له تاسې پرته ناشونې وه. زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د پاکستان سوپر لیګ پای لوبه د لاهور قلندرز او ملتان سلطانزي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې لاهور قلندرز لوبډلې یوازې پکې په یوه منډه بریا خپله کړه او د دویم ځل لپاره د دغه لیګ اتلولي خپله کړه. په دغه لیګ کې راشد خان په 11 لوبو کې 20 ویکټې ترلاسه کړې او د دغه لیګ دریم مخکښ ویکټ اخیستونکی لوبغاړی سو او په توپخانه کې یې په 8 لوبو کې 83 منډې جوړې کړې. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.